طالبانو په سالنګ ولسوالۍ کې یو پخوانی پوځي له مقاومت جبهې سره د همکارۍ په تور نیولی دی. سلام ستړي مه شئ، وخت مو پخیر. په لوی افغانستان چینل کې د تا ښه راغلاست وایم. د نویو تازه خبرونو دپاره لوی افغانستان چینل سبسکرایب کړئ. طالبانو په سالنګ ولسوالۍ کې یو پخوانی پوځي له مقاومت جبهې سره د همکارۍ په تور نیولی دی. پروان کې ځایي سرچینې وایي چې طالبان د دغه ولایت په سالنګ ولسوالۍ کې یو مخکینی پوځي له مقاومت جبهې سره د همکارۍ په تور نیولی دی. سرچینې نن شنبه د غبرغولي پر 14مه حج شریف ورځپاڼې ته په خبرو کې ویلي چې نیول شوی کس نصرالدین نومېدو. د سرچینې په وینا طالبان هغه په سالنګ ولسوالۍ کې خپل کور ته نږدې نیولی او په دې ولسوالۍ کې د طالبان د امني قمندانۍ په حکم یې له ځان سره بویلی دی. د دغه سرچینې په وینا سربیره پر دې چې هغه پر سختو کارونو بوخت او خپل ټولې پوځي تجهیزات یې تسلیم کړي وو. د طالبانو لخوا نیول شوی برخلیک په اړه یې لا معلومات نشته. دوستانو دا زموږ د دې ساعت چمتو کلی خبر. تر بیا ښې چارې.